د کورنیو چارو وزارت له لوري د ځنګلونو ساتنې د ځانګړي واحد رامنځته کول. د دې وزارت ویان تازه وایي چې دا ځواکونه د ځنګلونو د پرې کولو او د طبیعي پیښو ته د زیان رسولو په وړاندې درېږي. عبدالمتین قانی ټینګار کوي چې له ځنګلونو د ساتنې ځانګړی واحد له نورو حکومتي بنسټونو سره په همغږۍ په همدې موخه کار کوي. آن عده از افرادی که قصد آسیب رساندن به منابع طبیعی، زیربناها و قطع درختان جنگلات افغانستان را داشته باشند بازداشت و به قانون بسپارد و به همین هدف جهت نگهداری و محافظت جنگلات وزارت امور داخله قطعه محافظت از جنگلات را ایجاد نموده است. ښاغلی قانی همداشان خبرداری ورکوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو عاملینو سره به جدي چلن وشي. پلیس مسئولیت دارد که در هماهنگی و همکاری با سایر نهادهای زیربط تمام منابع طبیعی و جنگلات کشور را از معرض دستبرد افراد حفاظت و از آن نگهداری نماید. آسیب رساندن به طبیعت و تخریب منابع طبیعي جرم است. مخکې له دې هم د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت له ځنګلونو څخه د ساتنې په مخه د شنې قطعې تر نامه لاندې د یو امنیتي واحد رامنځته کېدو په مخه له هڅو خبر ورکړی و.